قامونه پاسې په یو بل باندې وارونه وکړي خو تعجب د هغو بچ چې افغانان ووژني درمانه ښکلي دار چا خوښوي خو صبر کوي درمانه بس خو زموږ زړونه ورته نه ټینګي ویل مې دا زما د فطرتي هنر خاصه ده ویلې ښه درمانه تا په عشق ایمان راوړی ویل مې او بېشکه زما دغه عقیده ده. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو د کیمرامین ثابت خان سره زه یم عربستان مومن ستاسو په خدمت کې حاضر سلامونه مې قبول کړئ. نن بله ډیوه کې را سره رحمت صاحب درمان صاحب میلمه دی او دوی نه به نوي نوي شعرونه اورو. غزل مون خبره ده وایي وخت په خبرو نه خرابوو. زه د دې نه مخکې ته زه خپل یو دوه شعرونه ویم وایي چې د زړه زور مې اوبه شوې ستا یارۍ کې د زړه زور مې اوبه شوې ستا یارۍ کې میلاب نه شوه هېڅ پیدا په دې خوارۍ کې او ما د یار مخې ته زړه په داو کې کېښود ما د یار مخې ته زړه په داو کې کېښود کله ګټه کړې چا په جوارۍ کې او د مومن د عربستان پوښتنه وکړئ د مومن د عربستان پوښتنه وکړئ ژوند دې تېر شولو تمام په خاکسارۍ کې. نو په دې شعرونو رحمت صاحب درمان صاحب ته دعوت ورکوو سلامونه مې قبول کړئ او که تاسو خپله لږه ډېره پېژندګلي خپلو ناظرینو سره کوئ. ډېره مننه. وعلیکم السلام او سلامونه ستاسو د ټیم ټول کتونکو اورېدونکو ته. زما نوم رحمت صاحب درمان دی او د سرو کوزه سرو د ایکاغوڼ سره دلته اوسېږم سرو کلی چې زما د زړه ناقلاري اډو قلاره نه شوه زما د زړه ناقلاري اډو قلاره نه شوه دغه خانه خالي د غم له انتشاره نه شوه او پروردګاره لمودوی مزیت کې د ژوند پروردګاره لمودوی مزیت کې د ژوند پروردګاره مساله زما واره نشوه پروردګاره لمودوی مزیت کې د ژوند پروردګاره مساله زما واره نشوه زما لفظونو خو زما د ژوند رازونه پاش کړه زما لفظونو خو زما د ژوند رازونه پاش کړه ولی دنیا زما د حاله خبرداره نشوه او مننه غریبۍ مخ نه مې د ژوند رنګینۍ وتروړلې غریبۍ مخ نه مې د ژوند رنګینۍ وتروړلې خو د امید د ژوند په مخ مې اثرداره نه شوه او عدل انصاف قانون او ژوند له تحفظ او امن عدل انصاف قانون او ژوند له تحفظ او امن هیڅ توقع مې د دې دور له سرکاره نه شوه او مننه عدل انصاف قانون او ژوند له تحفظ او امن هیڅ توقع مې د دې دور له سرکاره نه شوه د الفتونو مسیحا راشه څه غم په کار دی د الفتونو مسیحا راشه څه غم په کار دی د نفرتونو اوبه ورکه له دې ښاره نه شوه د الفتونو مسیحا راشه څه غم په کار دی د نفرتونو اوبه ورکه له دې ښاره نه شوه درمانه ټوله خاریه د ګناهګاره د ژوند درمانه ځکه چې د مینې ګناهګاره نه شوه ظفر راپاسی بدګمان شي مومن خان ووجني د ظفر راپاسي بدګمان شي مومن خان ووجني د وخت جابر د شیرینو د ژوند درمان ووجني ظفر راپاسي بدګمان شي مومن خان ووجني د وخت جابر د شیرینو د ژوند درمان ووجني قامونه پاسي په یو بل باندې وارونه وکړي قامونه پاسي په یو بل باندې وارونه وکړي خو تعجب دی چې دوی بچ شي افغانان ووجني قامونه پاسې په یو بل باندې وارونه وکړي خو تعجب د هغو بچ شي افغانان ووجني زه د غلیم د لاسه ګرانه باندې نه وجل شم ما په اعتبار کې د خپل کور خلک کسان ووجني بې حسو خلکو ته مو هم د ژوند قیسې وکړلې هسې د مړو ادیرو ته مو نارې وکړلې بې حسو خلکو ته مو هم د ژوند قیسې وکړلې هسې د مړو ادیرو ته مو نارې وکړلې ړندو کڼو ته مو حالونه د خپل زړه وویل هسې ړندو مننه قربان ړندو کڼو ته مو حالونه د خپل زړه وویل هسې ابس مو مندرونو کې سجدې وکړلې مننه او د زړه زړو زخمونو نوې د درد سړي وکړئ د زړه زړو زخمونو نوې د درد سړي وکړئ یو چا خبرې راته ستا په حوالې وکړلې د یو ناکام عشق داستانې زمزمه کړو پکې د غره لمن کې یو شپونکي د سوس ټاپې وکړلې د یو ناکام عشق داستانې زمزمه کړو پکې
د غره لمن کې یو شپونکي د سوس ټپې وکړلې ځینو یارانو د غربت حالات کې پرېښودمه ما هم له ځینو ګناهونو کفارې وکړلې ځینو مننه قربان ځینو یارانو د غربت حالات کې پرېښودمه ما هم له ځینو ګناهونو کفارې وکړلې درمانه ټوله خاریه یوه نقطه شوه راته درمانه ټوله خاریه یوه نقطه شوه راته پکې د ړنګې زندګۍ متماشې وکړلې ویلې ګرانه اوس دې د ژوند کمه مشغله ده ویلې ګرانه اوس دې د ژوند کمه مشغله ده ویل مې لا تر اوسه د دردونو سلسله ده ویلې په معنی د زندګۍ باندې اوس پوه شوې ویل مې نه په دې ټکي اوس هم سوالیه ده مننه قربان ویلې د دې خار مزاج بدل کړلو ستا مینې ویل مې لا اوس هم یوه ناحاله مسله ده ویلې د پښتون په حال خبرې راته وکړه ویلې د پښتون په حال خبرې راته وکړه ویل مې د وژنو لوبه هاغسې توده ده ویلې په دې ښار کې زندگی څنګه تیریږي ویل مې هر قدم پکې عذاب دی حادثه ده مننه ویلې ګران حالات کې د یاران څومره پخه شو ویلې ګران حالات کې د یاران څومره پخه شو ویل مې د دې فلم ښه مایوسه خاتمه ده او ویلې چې د ژوند د زړه سکون په څه کې ګوري ویل مې یوه مینه یې واحده ذریعه ده قربان ویلې چې د ژوند د زړه سکون په څه کې ګوري ویل مې یوه مینه یې واحده ذریعه ده ویلې د غزل انداز د ښه دی او بدل دی ویل مې دا زما د فطرتي هنر خاصه ده ویلې د غزل انداز د ښه دی او بدل دی ویل مې دا زما د فطرتي هنر خاصه ده ویلې ښه درمانه تا په عشق ایمان راوړی ویل مې او بېشکه زما دغه عقیده ده مایوسي کوپر دی خو دلته انتها ته رس مایوسي کوپر دی خو دلته انتها ته رسي خدایه کم درد د زندګۍ نه دی چې ما ته رسي مایوسي مننه مایوسي کوپر دی خو دلته انتها ته رسي خدایه کم درد د زندګۍ نه دی چې ما ته رسي زه مینه پالم تاسو خپل خپل نفرتونه پالئ زه مینه پالم تاسو خپل خپل نفرتونه پالئ یارانو ګورو چې زیان به پکې چاته رسي زه مینه پالم تاسو خپل خپل نفرتونه پالئ یارانو ګورو چې زیان به پکې چاته رسي فکر یم وړی د حالاتو ازمایش ته خدایه په دې تیارو کې کومه لار ده چې رڼا ته رسي اوس عشق اواره وي له قانونو ضابطو باغي وي لکه د درون سیلاب بندونه ورته نه ټینګېږي چې پر هادي وي کله اعظم خپل مرام له د چا یقین دی وشه سنګین غرونه ورته نه ټینګېږي قربان لکه باڼه ستا د لیمو که اتفاق شي پښتون د غلیمانو لښکرونه ورته نه ټینګېږي لکه باڼه ستا د لیمو که اتفاق شي پښتون د غلیمانو لښکرونه ورته نه ټینګېږي او حق چې غالب شي د باطلو خاریې ړنګې شي چې روښنایي شي تورتمونه ورته نه ټینګېږي حق چې غالب شي د باطلو خاریې ړنګې شي چې روښنایي شي تورتمونه ورته نه ټینګېږي ستا د جاذبه پرکششه وجود حجم توبه د تقوادار ایمانونه ورته نه ټینګېږي ستا د جاذبه پرکششه وجود حجم توبه د تقوادارو ایمانونه ورته نه ټینګېږي درمانه ښکلي د هر چا خوښ وي خو صبر کوي درمانه بس خو زموږ زړونه ورته نه ټینګېږي درمانه ښکلي د هر چا خوښ وي خو صبر کوي درمانه بس خو زموږ زړونه ورته نه ټینګېږي قربان لازیت نه راتېرېږم اضطراب کې یمه بعضې فکرونو رانیولې په عذاب کې یمه لازیت نه راتېرېږم اضطراب کې یمه بعضې فکرونو رانیولې په عذاب کې یمه او څه کشالي دي چې بغیر له خدایه نه حل کېږي او څه سوالونه دي چې پاتې جواب کې یمه څه کشالي دي چې بغیر له خدایه نه حل کېږي او څه سوالونه دي چې پاتې جواب کې یمه ډېرو وهمونو رانیولې یمه نه پوهېږم زه خطا شوی په سراب او په سیراب کې یم ډېرو وهمونو رانیولې یم نه پوهېږم زه خطا شوی په سراب او په سیراب کې یم د ناکامۍ چپې د خپل وارونه وازمئ د امیدونو کخ وخونکی په ګرداب کې یم د ناکامۍ چپې د خپل وارونه وازمئ د امیدونو کخ وخونکی په ګرداب کې یم زه خپل اخلاص څه د بې قدرو په یارۍ وخوړم د ګنګا سیند یم غورځېدلی په چناب کې یم
مننه. زه خپل اخلاص څه د بې قدرو په یاریو خوړم، د ګنګا سیند یم غورځېدلی په چناب کې ما. حیرت د وړې د دوه رنګې رویې په مخ یم، پوهېږم نه چې په ګناه که په ثواب کې یم. حیرت د وړې د دوه رنګې رویې په مخ یم، پوهېږم نه چې په ګناه که په ثواب کې یم. چې په تلاش د کوم نایابه حسن ما ګرځوي، لکه بورا ستړی د خپل زړه انتخاب کې یم. چې په تلاش د کوم نایابه حسن ما ګرځوي، لکه بورا ستړی د خپل زړه انتخاب کې یم. لا د دنیا د سود و زیان قصو ته نه یم اوزګار، لا د خالونو په حساب او په کتاب کې یم. قربان. لا د دنیا د سود و زیان قصو ته نه یم اوزګار، لا د خالونو په حساب او په کتاب کې یم. څه د حسینو بې رخو څه خپل اساس زړه مې درمانه ډېر زیات رنځولی په شباب کې. امید لرم چې تاسو به دا پروګرام ښه خوښ شوی وي. نو په دې اجازه غواړم عربستان مومن د کیمرامین سید خان سره د الله په امان.